تازه او بد خبر د کندهار احمد شاه بابا نړیوال هوایي ډګر 15 کارکونکو ډلهیزه استعفا وړاندې کړې ده. دا چې استعفا په کومه وجه شوې ده، څه مشکلات دي، په ویډیو کې وګورئ. هیله ده زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ. کندهار کې د احمد شاه بابا نړیوال هوایي ډګر دغه کارکونکي وایي له تېرو 8 میاشتو راهیسې معاشات نه دي ورکړل شوي، چې له امله یې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ وو. د طالبانو د ترانسپورټ وزارت مسؤلان د احمد شاه بابا هوایي ډګر د کارکونکو استعفا تاییدوي، خو وایي چې د مستعفي شویو شمېر 15 تنه دی چې د صفایي او په یو شمېر نورو برخو کې کار کاوه. د احمد شاه بابا هوایي ډګر لسګونه کارکونکي داسې مهال استعفاوې کوي چې د طالبانو حکومت د لویو هوایي ډګرونو د چارو د مخ ته وړلو تړونونه د متحده عربي اماراتو له یوې کمپنۍ سره کړي دي.